پیروزن ماما ولې ستا کور کې ډېره تنګي څه مړه ماشومان هسه شور کوي او بس د هغې د وجې نه به تاله راشم تا سره ګپ مپ ولګوم دا خو دې منمه خو دلته اکثر مونږ کار کوو که نه بیا به وایي چې یاره د عاطف استاد ما ساړو خبرې کوي نه دلته مونږ اوزګار نه یو که نه دغه شی دی او ماشومان د سکول کې داخل که نو زه سبق مم ویو ته هم تې بېغمې داخل کړي مې دي خو بس راشه هلکې اوس په دې ګاډي ټیک شي ښه مزېدار او وختي ته د ګرم ګاډي نه راکوز شوې مزغو دې کار نه کوي ما راته یوه خبره کوله او تا بله اوس د دې اړه حافظان ته اے سی ولګوه ته به پټ پاټ په روان یې ښه داسې یخه به کوي چې کمبل به ورته اچوې ښه واو واو ته په یخه څه کې مسلمانه پالیج به دي وایي ته په یخه څه کې مکو شیروزل ماما پیپونه ولا لیکې که نه دې کې ګوتې مه وه دې کې ته ګوتې مه السلام علیکم عاطف استاد وعلیکم سلام او ریاضه بخیر شیروزل ماما ته بالته ناست وي ګوره دا پردي ګاډي دي اوس په لیک کې مونږ له ولې کار ګورې د دې ګاډي اے سی کولینګ نه کوي کولینګ نه کوي بیخي بیخي او پکې مکې پې لګي پکې لګي صرف پکې لګي راځه وبې ګورو راځه چې ها ها ټیک ده ذات ګیس چیک یا د خدای ظالمه ولې جوړې دا خو درې ورځې باراني او یو ورځ شینی ولې بې پالتو خرچې کې الکه والله چې دا خو دې خو ښه خبره دې وکړله پرېږده مړه دا پکې ګرځه مړه او دا چې موسم خو یاره ښه دی دا یاره بالکل عاطف استاد زه خو یم بس بند دی که یاره چې دا موسم کله ګرم شي که نه بس بیا ټیک کړم ښه او یاره بس دې یاره مړه خدای د سره خو کې یاره الله دې خوشحاله وباد ساته بس دا دغه بند کا هسې تاوانونه پې څه لګې نه نه صحیح ده صحیح ده صحیح ده بالکل څه ګاډي ته کښېنه ذات استاد بس خدای دې خوشحاله کړه او ځه شیروزه ده زه وایم چې دا تا سهار وختي ولې راپاره کړې او خلک راباندې تنګ دي ستا د خولې برغولې نشته برغولې ستا څه کار دی چې ته ورته وایې چې باران دی او موسم یخ دی دا خو ته ماله ګاګ خرابې چې ته دلته ماله ګپ نه راځې خو بیا خو هلته لږ سم کښېنه که نه زه جوړ دلته واده له راغلی یم هغه دې سم دم ګاګ تې رانه بوته مړه عجیبه سړی یار عاطف وصل السلام علیکم وعلیکم السلام روکي زه د قطر نه راغلی یم دا ګاډی مې د سهار نه درولې دی او یخوالی نه کوي ښه دا ته ودرولې دا ما درولې دی او ما هغه شاګرد ته وویې ما دا ګاډی چا ودرولې ما چې بیا ودره اوس نه وي دا یو کس ودرو ښه جي ښه زه پېنوم ګینې دا به اوس جوړم و دا که نه یار نو څو کومه بیا دې چل پکې څه دی چل کولینګ نه کوي کولینګ یخاو نه کوي نه کوي یخوا نه کوي بالکل نه کوي یار او ګاډی دې اغشتې اوس ګاډی مې اوس ایستی دی او ها څوک ته دا بانټ راکولاو که ښه دا به دله زه داسې جوړ کړم داسې یخو به کوي د که نه کپنی ښه ساجد زه خو تا پېژنم د خدای ظالمه قطر ته سبا روانې مېلمه سړی دلته په ګاډي څه کې چلتې جوړې لږه چوټي دې پاتې را ځان ته بیا یخو کارو کې ګرځې مړه کوې خو جوړ بیا که ها ما زبر زبر دی دا مړه د ځان نه دې یو شي ساز کړی دی سړیه ټول ګاډ ترې رانه خراب کو چاته وی سهار له به باران کېږي او چاته وی بل سهار له به باران کېږي مړه سم شي سم موسمیات ولې د ځان نه جوړ کړي دي پرېږده سړیه ټول ګاډ ترې رانه خراب کو دا مټي کوه قطر کې یخو دی او دلته یخو دی او باران به کېږي او 3 ورځې شین دی او 5 ورځې باران دی پرېږده مړه سړیه رابعه ډېر ښه شربت دی مکمل زړه ورته سلام کوي والله یخ هم دی او د ګوړې هم دی السلام علیکم استاد وعلیکم السلام یو ګیلاس شربت خو راته واچوه یار ساده درکم ګوړې والا ګوړې ول راکړه خو تخم ملنګه پکې ما اچوه هلو دا کس درلو که نه یو 10 وله پرچونر یې ورکړه او یو 15 وله دا دغه ورکړه زه اکسرین شپ کې هغه نوي ګاډي سره راغلي دا هم وله ورکړه
او یو 10 موټر سایکل مې راورکړه ځه او صحیح ده بس دا کته لږه درنه ده که نه ځه که پیسې درکولې خو واخلې ته که نه درکولې بس زه بیا به سره زه خپل حساب وکړم ځه صحیح ده صحیح ده ځه صحیح شو صحیح شو زه ورکوله دا صحیح غمیا څه دې خیال دی غټ بزنسمین نه تخکاري د ګاډو ډیلینګ یې په موبایل وکړو ګوره ورته په سړي نظر واچوه ښه په سړي نظر واچوه غمیه لاړ دنه نشي چې ساره را ساره اوس اوچت کا سړی اوچت کا هلکه دا څه کوې دا څه کوې هلکه دا څه هیدا خوځمو جنې اوس د باندې سیټه الټه کوم ګورې Acuzzi carica. Acuzzi. Boss sare khude. Ra pesa wala se bete khone ra pesa wa kana. Ya, we ude di. Pesa wa. Are pasa ka. Pasa. Acuzzi ka. Boss sare khude. Acuzzi ka. He? Așa ce boss te pișcu. یلکه دا هم څوک راوچت کو یعنی کا پیسې مې سه پکې شته که ناستې خوار کارغه دې راوستو بوس ډېره غوړه مرغۍ مې د لرې اوچته کړه په موبایل یې خبرې کورې د پارچونرو نه یې نه خوځوله زما په خیال غټ بارګینې دی کور ته لمبر میلو کا او ورته ووایه چې 20 کروړه روپۍ راوړه که راو دې نه وړې د ماښام نور به رانصیحي نه کړي شابسې لږ زر ورته ووایه شابه بوس بخښنه غواړم خو د ماښام خو نور کو شوي که نه د سهار هغه ورته یاد کا غلی شه ما ته چلونه مه ښیه مونږ ته اوس چلونه ښیې یا لکانو ما خو پوهېږې که دا څه قصه دا څه چل شوی دی واه بوس واه د سیاست د دنیا خو دا یو واقع د کلاړي دی دا موږ چې اوس هلته ولاړو او تا په موبایل وویلې چې 10 فارچونر یې ورکه او 10 موټر سایکل یې ورکه او هغه د اکسلیانو سټایل کې نوې ګاډي راغلي دام وله یو 20 دانې ورکه ته غټ بزنسمین یې زمونږ بوس ته اغوا کړي اوس په وخت باندې رینګ وکړه چې د 20 کروړه روپۍ راوړي بس ته به د دې ځای نه ځي یا د خدای مسلمانانو زما خو د کیلونو دکان دی ما خو ورته د چابې موټر یادولې چابې موټر سایکل یې مې ورته یادولې دکاندار راغلو وی لکه سودا راکړه چې میله کې خرڅه کړمه دې غر کوپر که غمیا تام پې داسې زر اوکې وکړه بوسو زه هم به د دې کارونو نه به نوره توبه وکړه ارامه ده که نه دراصل کیجي زه به د دې دنیا نه مرو به نو یم ارامه ده دا هم غریب سړی دی د کیلونو والا دی که نه د اختر شپې ورځې دي نو دا به هم پرېږدو مزدورۍ ته او زه د لولو ورځې دي یو 10 جیره به پټې به ونیسمه او 4 واړه روریان به یې قلارې بسې دیاړي به هم په هغې کې وځي قلاله او زه یم به دا کاتې به پرېږدو زمونږ خو د ډېر زیات ټیم خراب کو خو اوس پر باندې داسې نری شان شیبهګۍ وکړم او که نه تا خو مونږ دلته ډېر انتظار دې راباندې وکړو ا دې هم رانه کیلونو والا راوستو بوسګه غمیا لکه تاسو چې د والو شوقیان یې وینې څه وینې څه زه هم رانه ګوره کیلونو والا راوستو